and gets the boundary, and with that boundary Shinozada gets a ton. That big appreciation from everyone. Appreciation tells you another. سلامونه او نیکې هیلې په ټولنیزو رسنیو کې د احمدي میډیا قدرمندو اوریدونکو څارونکو له هر څه نه مخکې به موږ د افغانستان په کوربتوب روان د 19 کلنو کوم ایشیا کپ چې د په هغه باره کې به یو څه مختصر خپل نظرونه سره شریکو چې کوم وخت کې څه پکار و څه باید شوي وای. له ټولو خو مهم دا و چې موږ کله ټاس ګاټه باید موږ د بیټینګ پرېکړه نه وای کړې، هم د سریلانکا په خلاف او هم د بنګلادیش، ځکه د ایشیز کوم وکټ چې دي اکثر د بیټینګ ته جوړې دي. بل وان ډے لوبې دي او وان ډے کې د ملي ټیم لوبې هم نه دي، دا د انډر 19 دي. انډر 19 لوبې چیسینګ بیا داسې په اسانۍ سره کېږي. نو موږ ته پکار و چې موږ باید د اول دواړو میچو کې چیسینګ پسې تللي وای او چیسینګ هم کړی وای، ځکه موږ هغه فوکس د موږ په بالینګ باندې و. موږ د ما په اند موږ چې کله هغه انتخابوو بیټینګ هم د موږ د روزونکو د ټیم منیجمنټ د ما په خیال د دوی د پلان داسې و چې موږ به د خپل هدف نه دفاع کوو، خو متاسفانه دوی هغه د موږ بالینګ چې کوم سپین او یا پاس بالینګ اټیک و هغوی په خپل هغه کې کامیاب نه شو پلان کې. نو د ما په اند دا ضرور نه و چې موږ اول بیټینګ کړی وای، باید موږ چیسینګ پسې تللي وای، ځکه موږ سره ډېر ښه بیټینګ لاین اف ده. او دوم له ټولو مهمه خبره دا ده چې سږ کال یې موږ سره داسې یو ښه فینشر نه لرو، موږ چې داسې یو 8 اوره 6 اوره موږ ته ووهي او ښه سکور راته راوړي، نسبت د مخکې انډر 19 کوم ټیم چې موږ جوړاوه یا کوم ټیم به موږ چې درلودو. نو دې ټیم کې د ما په نظر یو دانه ښه هیټر موږ سره په اخري اورو لپاره ډېر ضرور و. نو دغه یو څه مشکلاتونه و په دې هیله چې د ورلډ کپ لپاره دغه مشکلاتونه به درک وو او د کومې ستونزې کوم مشکلات په ټیم کې اوس لرو او د دې لپاره کار وشي او د دې لپاره د یو ښه پلان سره مخکې لاړ شو ورلډ کپ ته، ځکه هغه مهمې لوبې دي له حده زیاتې. نو که څه هم موږ دغه دوه لوبې ډېرې خرابې وکړې، نسبت د موږ ټیم او د سریلانکا او بنګلادیش ټیم ډېر فرق کوي، ځکه موږ ټیم هم الحمدلله ډېر خواري هم کړې ده، انډیا هم په خپل کور کې مات کړه. نو په دې هیله چې د ورلډ کپ لپاره ښه بیلنس ټیم سره لاړ شو او ښه ټیم جوړ کړو. د ما یو نظر دا ده چې یو ښه هیټر باید ځان سره ولرو چې دغه اخري 15 اوره 7 اوره پورې موږ ته ښه هیټینګ وکړي او موږ ته سکور جوړ کړي. لوبډلمشري هم به ځینې ستونزې لرلې. اخري سریلانکا سره چې کوم میچ موږ درلوده د هغه اخري وخت کې چې ته ښه پوهېږي 8 اوټ دي د سریلانکا او 1 اوور 8 سکور پاتې. نو په دې وخت کې لوبډلمشر ته پکار و چې یو سپینر بالر یې راوستلی و، هغه که هر څوک و فیلډینګ یې ورته ځینې بیخي سینګل یې پکې کړی او ځینې باونډري ته ورته باسلی وای. د دې په خاطر چې اخره وخت کې سپینر جج کول یا لو بول یو 2 بال هم چې ښه وتلی وای زر د سپینر بیا نو مخالف لوبډله نور هم ستونزو سره مخامخ کېده. نو کله چې تا سره ته پوهېږي چې مخالف لوبډلې تا 8 کسان اوټ کړي دي او ته بیا هم پاس بالر راوړې، نو دغه وخت کې د ما په اند یو ښه سپینر ښه ثابتېدی شوی. نو خو بدبختانه به ورته ووایو چې موږ دواړه میچونه وبایلل او په دې هیله چې نیکسټ ټایم ته همداسې غلطیان جبران شي او د دې نه باید موږ ډېر څه زده کړو او د خپل افغانستان استازیتوب په داسې یو شکل کې وکړو چې نړۍ راته حیرانه شي. ډېره مننه ګران اورېدونکو.